د نن سه شنبه ورځ لاند دقیق او مهم خبرونه. د ریاست الوزرا کفیل او سیاسي مرستیال محترم مولوي عبدالکبیر د لوړو زده کړو سرپرست وزیر سره په لیدنه کې د لوړو زده کړو سکتور وده د اوسني عصر اړتیا یاد کړه. ویل په پوهنتونونو کې د تدریسي نظام داسې ترتیب او تطبیق شي په هر اړخیز ډول محصلین له علمي پانګې سره په اسلامي او ملي روحیه وروزل شي. د چارو ادارې لوی رئیس شیخ الحدیث مولوي نور الحق انور د سوداګرو اتحادیې استازو سره ناستې کې ویلي د هیواد د اقتصادي ستونزو حل د اسلامي امارت له لومړیتوبونو څخه دی او په دې برخه کې د سوداګرو ستونزو د حل لپاره عملی ګامونه پورته کړي. سره محکمه وایي د زابل ولایت شهر صفا ولسوالۍ د ابتدایي محکمې په هڅو د یو مقتول کورنۍ قاتل ته بخښنه وکړه. د بغلان ولایت اوسیدونکو وایي چې د بشپړ امنیت تامین لامل اوس له اندېښنې پرته تفریحي ځایونو ته د تفریح لپاره ځي. له سعودي عربستان څخه راستنېدونکي حاجیان وایي چې اسلامي امارت ورته د نورو کارونو په پرتله ښه خوراک، غوره ترانسپورت، د اوسېدو مناسب ځای او نور بشپړ امکانات برابر کړي دي. د فقیري سټیل په نوم یو فابریکه نن په کابل کې پرانیستل شوه. د اوسپنې ویلې کولو په دې فابریکه کې چې د شاوخوا 10 میلیونه ډالرو په پانګونې سره جوړه شوې ده 200 کسانو ته په مستقیم او زرګونو کسانو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده. د بامیانو ځایي چارواکي وایي چې روان کال د بندامیر ملي پارک له تاریخي او طبیعي سیمو او 1000 کورنیو او 1500 بهرنیو سیلانیانو لیدنه کړې. د ولایت د سیلانیانو د زیاتوالي لاملونه د امنیت تامین، لرغوني او تاریخي سیمې او په اوړي کې مناسب اقلیم ښودل شوی دی.